مسافرو تاسو دونه په سختۍ سره پیسې وګټئ او راشه دلته چې کم سوشل ورکر راوتي دي هغو ټولې ځان نه پټې کړي. په طاهر خان باندې یو مور بیبي الزام لګولی دی. ټول نه مخکې راشئ دا ویډیو وګورئ. ته ما چې راشه وګورئ یوسف جانه زمانه د طاهر خان طاهر پیسې ووالې رنګۍ رانه والې وې. طاهر خان بټخېلې والا بټخېلې والا شپږ سوه رنګۍ راغلې وي نو هغه بیا ماله 300 رنګۍ راکړي. پیسې ډېرې راغلې وي د طاهر خان چېرته تاسو له راغلی دلته خپله؟ نه 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 زه به چې لاړم نو پټ په شو درنه پټ په شو. کله به وي چې کالام ته در کله به بهرامات یې زه ښه پېژنم دا دوکان کې ناست دی. بیا بله پړنه چې لاړم نو ښه په دباو پسې لاړم نو بیا یې دغه 300 رنګۍ راکړي. او زه مخکې زه تاسو ته دا وویم ښاپیری ترور د دې زنانه نوم دی. دې داسې چل کاو زه تاسو ته ټوله قصه کوم. دې داسې چل کاو چې جومات یې جوړاو. دا په درګۍ کې دي د درګۍ اوسېدونکي دي. دې په درګۍ کې د جومات یو اراده وکړه. د هغې نه پس دې ته ایوب خان شیرپا ورسره ضمیر خان ضمیر او طاهر خان دې نه علاوه نور کم سوشل ورکر چې وو هغه ټول د دې خوا له راله باقاعده کومه جومات د دې نه ویډیو وکړې. دا د 2019-20 خبره ده ډېر زیات وخت دي. هغه ټولو به چې ویډیو وکړې بیا به خپل نمبر هغه په سوشل میډیا باندې ورکو. کم مسافرو ته به ویل یا مسافرو پیسې رالیږئ. مسافرو به چې کله د دیو په نوم باندې د دیو په لاس باندې پیسې راولېږلې زیات داسې خلک وو هغو به ورکړي. یعنې ښاپیری ترور دا وینا ده چې ضمیر خان ضمیر صاحب 1 لاک روپۍ ماله راوړې ما ته یې باقاعده ویډیو سینډ کړه. هغه ویډیو کې کم کس چې ورته پیسې رالیږل وې هغې ورته ویل چې 10,000 پکې ضمیر خان ضمیر ستا شوې او نور 90,000 روپۍ چې دي دا به ښاپیری ترور له ورکړي. خو ضمیر خان ضمیر صاحب ماله 1 لاک روپۍ هغه ټولې راکړي. دې نه علاوه ایوب خان شیرپا هم یاد کو. ایوب خان شیرپا وایي ماله 50,000 روپۍ رالیږلي دي. طاهر خان یاد کو چې طاهر خان 300 رنګۍ د ملیشیا پیسې دي چې 600 رنګۍ طاهر خان ته راغلې وي. د بیا پټېدو زمانه زه به پسې وایي کور ته تلم. کور ته هغه یو ځای نو کله به ویل چې کالام ته تلل یو ځای ته زمانه به پټېدو. بیا وایي داسې چل ما وکړو په یو موقع زه ورغلم دا ما ګیر کو نو دې بیا ما له ډېر په کوشش مې پې وکړو چې زما پیسې راکړه نو ما یې بیا وایي 300 رنګۍ راکړي او 300 رنګۍ هغه دې پټې کړي دي. اوس چې 300 رنګۍ نه څو جوړېږي هغه تاسو په خپله په حساب وکړئ. خو داسې یو واقع شوې ده نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده که داسې چل چرته هم شوی یا که الزام لګی بیا هم ډېره غلطه خبره ده. ښاپیری ترور دا کوي چې په یو چا باندې الزام لګی. خو کومه قصه چې ده نو هغه داسې شو. د یوازې دا نه که مونږ وګورو مختلف کم سوشل میډیا باندې چې خلک راځي هغه داسې چلونه کوي د غریب کم اواز چې دی هغه چوت کړي خو خپل نمبر ورسه ورکړي. بیا چې خلک پیسې راولېږي هغه نیمې ځان له واخلي او څلورمه پنځمه چې کم دی هغه سړي ته ورسي. ډېره زیاته د شرم افسوس خبره ده. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.